دې ته ریلیشنشپ وایي. ریلیشنشپ اصل کې د ایکسل دومره موضوع نه ده، اصل کې ایکسس او نور ډیټابیس پروګرامو کې ډېر ښه په کار راتلی شي. خو دلته هم مونږ پیوټ ټیبل کې بیا ډېر ښه استعمالولی شو. پیوټ ټیبل مونږ ویلی وو چې که چېرې کمپلیکس ډیټا ولرو هغه راته ډېر ښه اسانه سره کولی شي. کمپیر دی په انسرټ منیو کې مو پیوټ ټیبل ویلی وو که نه، نو په دغه ځای کې بیا ډېر ښه استعمالولی شو. که څه وخت به استعمالوو ریلیشنشپ، که چېرته مثلا یو ټیبل ولرو، د اوس ګوره دغه کې مونږ یو ټیبل دلته لرو، دا یو ټیبل ده، دا به کاپي کومه یو نوي فایل ته، دلته مې پیسټ کړو. اوس ګوره که دغه ټیبل ته مونږ متوجه شو، مثلا دا حشمت الله پروډکټ څه شی اخیستی ده، قلم یې اخیستی، د دغه کمپنۍ لاس دانې اخیستې، په دغه قیمت اخیستې، ټوټل یې دومره شو که نه. بیا حشمت الله بیا خریداري کړې، چې بیا یې څه اخیستی ده، دویم وار کتاب یې اخیستی. حشمت الله بیا خریداري کړې، نوټ بک یې اخیستی، بیا یې خریداري کړې، پنسل یې اخیستی، بیا یې خریداري کړې، قلم یې اخیستی. نو اوس ګوره دلته څو وارې تکرار شوی، 4 وارې تکرار شوی. که چېرې مونږ د حشمت الله ډیټیلز هم لیکو، مثلا ورسره لیکو چې د فون نمبر یې ورسره لیکو، مثلا ایمیل ادرس یې لیکو، فزیکل ادرس یې لیکو چې چېرې اوسېږي، بعضې نور ډیټیلز یې لیکو که نه. مثلا دلته یې تا نمبر ولیکل چې دا یې نمبر ده، دا ایمیل ده، دا نو ته به مجبور یې هر وار دلته به بیا دا تکراروې، دلته به بیا دا شیان لیکې، دلته به بیا دا شیان ورسره لیکې. نو هر رو کې دا شیان تکرارېدل ټیبل هم غیر منظم ښکاري که نه، او چې کله پرنټ یې مثلا ځای هم زیات نیسي او رنګ هم زیات مصرف کېږي که نه. نو باید بیا څه وکړو، نو بیا ریلیشن دلته استعمالېږي. ریلیشنشپ په څه رقم استعمالوي، کوم ریکارډز چې یو وارې لیکل کېږي هغه به یوه ټیبل کې اچوي، او کوم ریکارډز چې تکراري نویسته کېږي هغه به بل ټیبل کې اچوي. څو ټیبله به جوړوي، 2 ټیبله به جوړوي. خالد متوجه استئ، 2 ټیبله به جوړوي. یوه کې هغه ریکارډز چې کوم چې یو وارې لیکل کېږي، بلکې هغه کوم چې تکرارېږي، بیا به ترمنځ ریلیشن جوړوي. څنګه؟ اوس ګوره په دې کې دغه یو وارې لیکل کېږي که نه، دغه 2 به ترې واخلو، یو بل شیټ کې به یې واچوو، او دغه شیان ویني یو وار لیکل کېږي، دا به یو وارې کاپي کو چې دلته هم وي، دا به کاپي کو، دلته به یې واچوو، تر څنګ به یې دغه کټ کو، دلته به یې واچوو. دا ګوره دا ټول هغه شیان دي چې یو وارې لیکو. مثلا حشمت الله ده، یو وارې لیکې، فون نمبر به یې یو وارې ولیکو، ایمیل به یې یو وارې ولیکو، فزیکل اډرس به یې یو وارې ولیکو، بعضې نور شیان ډیټیلز کې وي هغه به یې یو وارې ولیکو. نو دلته به دغه نومونه هم بیا تکراري نه راځي، دا به هم ترې ایسته کړو. خو دلته باید یو فیلډ موږ سره په دواړو کې شریک وي. مثلا دلته نمبر ده، نمبر په ځای به دا آی ډي کوم، آیډنټیفیکیشن نمبر، دا به یو داسې نمبر وي چې د دې په نمبر په ذریعه موږ دلته نفر وپېژنو. مثلا اوس ګوره حشمت الله سره څو لیکلی ده، یو، یعنی اول نمبر د چا ده، حشمت الله ده. نو دلته به دا نوم بیا ختم کو، صرف نمبر به کو، دا به آی ډي کو، آی ډي. ګوره حشمت الله نمبر یې څو شو، یو. دلته بیا حشمت الله راغلی، بیا به نمبر څو وي، دلته یو او یو. بل فرهاد نمبر یې څو ده، 2. نو د ده نمبر به هر ځای کې څو کو، 2 کو. فرهاد 2. خالد 3، دلته به هم 3، دلته هم 3، دلته هم 3 او دلته هم 3. بیا زاهد الله 4، دلته هم 4. اوس به دا کالم بیخي ترې ایسته، دا کالم به بیخي ترې ایسته کړو چې تکرار نه شي. اوس به د چا په ذریعه نفر پېژنو، د آی ډي نمبر په ذریعه. یعنې داسې به وایي چې نمبر 1 څوک ده، حشمت الله. نمبر 2 څوک ده، فرهاد. نو دلته چې دا 2 هر چا خریداري کړې 2 څوک به وي، فرهاد به وي. ګوره دا به ټول فرهاد. نو دا ټیبل هغه ټیبل شو چې ټول تکراري شیان پکې راځي. مثلا فرهاد قلم واخیستو، فرهاد کتاب واخیستو، فرهاد فلانی شی واخیستو، فلانی، ټول وینې تکراري شیان. او دلته ټول هغه شیان چې یو وارې لیکل کېږي. مثلا حشمت الله دا یې موبایل نمبر شو، دا یې فزیکل اډرس شو، او هغه ایمیل ادرس شو. همداسې د نورو هم. اوس به د دوه ترمنځ ریلیشن چې کله ضرورت کېږي چې مثلا دا معلوموي چې حشمت الله څومره خریداري کړې، فرهاد څومره خریداري کړې، خالد څومره خریداري کړې، نو د دې لپاره به ته ریلیشن جوړوي. خو ریلیشن نه مخکې به پیوټ ټیبل جوړ کړي. اوس ګوره دا به ټول سلیکټ کړي، په انسرټ منیو کې پیوټ ټیبل کلیک کړه،
رینج خو ګوره تیار سلیکټ ده که سلیکټ نه وي له دې ځای نه به سلیکټ وي نوي شیټ کې غواړئ که په همدې شیټ کې غواړئ فعلا به نوي شیټ کې کو دلته به دغه شی کلیک کوئ add this data to data model دا یو چې ټیک مارک نو بیا مونږ ریلیشن جوړوای شو ترې دا به جوړ کې اوکې کې ګوره نوی شیټ به جوړ شي دا نوی شیټ کې په ټیبل راغی دلته هم باید چې مار کالم دلته راځي خو فعلا به هم د سپریدو بیا به راشو دی بل ټیبل د ټیبل نه هم پیوټ جوړ کو اوس به دې نام جوړ کې سلیکټ وای کې انسرټ کې پیوټ ټیبل ځای خو تیار سلیکټ دا دا به ایگزیسټینګ شیټ ابل شیټ کې چې دا کوم مخ کې وو دا به ما مالتور واچي ګور دا ځای به کلیک کو هم دې شیټ کې وکنه فعلا به دې ترڅنګ دا ځای سلیکټ کو چې هم دلته راشي خدای یو بټیک مارک کړئ add this data to data model اوکې بای کې ګور دلته دوه پیوټ ټیبل شو یو د پیوټ ټیبل 1 بل پیوټ ټیبل 2 دلته کوم توجه شي ګور اکټیو کې چې شي درته کار کوي رینج 1 چې یو ټیبل شو او بل به بیا چې آل کلیک کړل د بدواړه ټیبل نه کار کوي یو ټیبل کې ګور موږ سره آی ډي پروډکټ دا شین دي او بل ټیبل کې موږ سره چې شي دي ایمیل او کسٹمر نیم دا و زوایم چې نیم ماته کسٹمر نیم ښکارا کا دا ور واخلم روته چې دا یو ټیبل نشي او د دې بل ټیبل نه ورته چې څه ور سره ښکارا کا ټوټل چې دا یو ټوټل ماته ښکارا شي دا راته ښکارا کا اوس ګوره چې دا مې ورواچول دلته ګوره عددونه د ټول یو شی راغله کنه او دلته یو میسج ښکارا شو ګوره ریلیشنشپ بټوین ټیبلز مې بي چې ضرورت ده ریلیشنشپ ضرورت ده چې باید جوړې کې نو اټو ډیټیکټ مطلب که چیرته ریلیشن ته جوړوای شي ډیټیکټ کوای شي راته جوړې کا او کریټ زه خپل جوړو نو کریټ به کوم خپل جوړ ګورل د ټیبل 1 راځي او ریلیټډ ټیبل یو ټیبل بدلته وي بل ټیبل به دلته وي اوس مثلا زه د زینا رینج 1 ټیبل 1 مې انتخاب کو دلته مونږ به د چپ د چپ په ذریعہ یو بل سره پیژنو د آی ډي په ذریعہ دلته به آی ډي انتخاب کوم دلته به دبل ټیبل انتخاب کوم او دلته به آی ډي انتخاب کوم اوکې وای کی اوس وګوره فرحت ټول څو خریداري کړي درې څلور دې زره د دومره اوس که زه نوي تغیرات راولم مثلا دغه ځای کې وایم چې حشمت الله مثلا نور شیان هم واخیستل دلته به ورسره د حشمت نمبر څو ده یا دلته به ورسره اضافه کوم یا مثلا به زړو کې تغیرات راوصل مثلا د چې دا وری لاس دانې نه 15 دانې اخیستې ګوره 10 شو کنه اوس ګوره دلته به مخکې څلور دېرش زره یو سل څلور اتیا اوس شو څلور دېرش زره یو سل څلور اتیا هلته چېر تغیر راځي هلته چې نفر اضافه کړو د به ډیټیلز دې ته ریلیشنشپ وایي پوه شوې په دې باندې که چېرې جوړ نه و نو بیا له دې ځای نه هم راوستی شي چې کلیک یې کې ګوره ریلیشنشپ چې مونږ جوړ کړی دغه یو اکټیو ون ایډیټ کوي ایډیټ کلیک کوي نه ټیبل نومونه به بېرته راښکاره شي او که یې ډیلیټوي له دې ځای نه ډیلیټولی هم شي اوس اکټیو ده ډي اکټیویټ کولی هم شي که نوی ریلیشن جوړوي نوی هم جوړولی شي نو دا له دې ځای نه او له هغه ځای نه هم جوړولی شي مخکې دلته میسج ورکړو خو جوړوی له دې ځای نه شي او که دا ډیټا موډل کلیک کړي نو بیا له دې ځای نه هم ریلیشن درته ښکاري نوی ریلیشن هم جوړوی شي زوړ هم ایډیټ کولی شي کلیک به یې کړو ګوره که تغیرات راوستل تغیرات هم راوستلی شي او تر څنګ یې دلته ډایګرام هم کلیکولی شي تر څو ریلیشن درته ښکاره کړي چې دوه ټیبله یا هر څو ټیبله چې لینک وي ټول درته ښیي دلته ګوره دا ټیبل او دا ټیبل سره لینک دي که نه د چا په ذریعه آی ډي او آی ډي چې تکراري کوم شیان چې تکراري دي هغه ټول دې ټیبل کې دي او کوم چې یو لیکل کېږي هغه پوه شوئ دې ته ریلیشنشپ